د C5 درنو لیدونکو سلام. زه ضیا ودان یم او د تازه جوړ شوي ائتلاف څخه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملاتړ په اړه راټول نظرونه در وړاندې کوم. یاد ائتلاف د تېرې پنجشنبې په ورځ موجودیت اعلان کړ او د جنرال دوستم په شمول عطا محمد نور، محمد محقق، همایون، صلاح الدین رباني، ظاهر قدیر او یو شمېر نور د یاد ائتلاف غړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یې حیرانوونکی تون مخالفت وشو او د خلکو لخوا یاد ائتلاف د شخصي ګټو او د خپلو ناقانونه شتمنیو د خوندي کولو په بنیاد جوړ وبلل شو. استاد اسماعیلیون په مسؤلیت سره یو لیک خپور کړی او لیکلی دي چې حکومت باید ائتلاف ته کوم امتیاز ورنه کړي او یاد ائتلاف 3 میاشتو کې له منځه تلونکی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د یاد ائتلاف څخه کلک ملاتړ وکړ، د خلکو لخوا له سختو نیوکو، پیغورونو او احساساتي برخوردونو سره مخ شو. د ښاغلي کرزي د ملاتړ پر پوسټ تر اوسه 3000 افغانانو تبصرې کړي دي او سلسله مخالفت کړل چې اوس ولسمشر قانون او نظام نه مني. حیات الله امیرزی ورته لیکي: ای حامد خانه، ګیله درڅخه نه کوم، خو افسوس دا دی چې یا د احمدشاه بابا له پرګنې نه وای او یا د لوی کندهار نه وای. نصیب